د هند غوره لیګ یا IPL او د ګڼو افغان ستورو هرکلی. ټاکل شوې سبا د نړۍ تر ټولو ستر او معتبر کرکټ لیګ د هند غوره لیګ یا IPL په شاندارو مراسمو او ولولو پیل شي. د دغه لیګ په سږني پړاو کې ګڼ افغان ستوري هم پیرل شوي او له بېلابېلو لوبډلو سره به ولوبېږي. د افغانستان د وروستۍ لوبلړۍ او اتلولۍ له ګټلو سره سم رحمان الله ګربز او نوین الحق هند ته تللي، محمد نبي هم 2 ورځې وړاندې ولاړ، راشد خان او عظمت الله عمرزی هم پرون په دغه لیګ کې د ګډون لپاره هند ته ورسېدل او نور احمد او فاروقي به هم ډېر زر له خپلو لوبډلو سره یو ځای شي. سږکال تر بل هر وخت زیات یعنې 8 افغان لوبغاړي د IPL سږني پړاو لپاره اخیستل شوي. په همدې حال کې په IPL کې د لومړي ځل لپاره د عظمت الله عمرزي لوبېدو او په ورته مهال ښه ځلېدو د مینوالو هیلې راټوکولي. نړیوال جام او د افغانستان په لوبلړیو کې له ښې کارکردګۍ وروسته ډیری په دې باور دي چې سږکال به په IPL د عظمت عمرزي د راج دوران وي او نوموړی به تر بل هر وخت ډیر ځلیږي. د IPL سږني پړاو کې لوبېدونکي ټولو افغان لوبغاړو د IPL څو پړاوه لوبولي، خو عمرزي د لومړي ځل لپاره یاد معتبر لیګ ته لار پیدا کړې او د دې ترڅنګ ممبۍ لوبډلې هم د لومړي ځل لپاره یو افغان لوبغاړی یعنې محمد نبي اخیستی. کال په کال په IPL کې د افغان لوبغاړو شمیر زیاتیږي او سږکال افغانستان 6م هیواد دی چې په IPL کې به یې ډیر لوبغاړي لوبیږي.